سلامونه ملګرو مرغزار دی او زمونږه ډیر زیات قدرمند راشد خان راشد صاحب دغه شانتي زمونږه ملګری نوید راغلی دی سوات ته نو غوښتل مو چې راشو مرغزار ته دغه څه ورته یخې فضا کې چې دی دا د خوراک سیستم کوم پکې د خپل خرچم لکه په ځای راولو کنه چې وروره خرچم وکړي د خیال ته مو فکر دی راشد زمونږ صدر صاحب د رڼا ټولنې عدنان نزګل صاحب او سابقه غړی موجود دی په دې ښکلې فضا کې چې هم حسن شته هم مینه رباب چې دلته کېږي نو په خپله به ټینګېږي راشد صاحب او سپوږمۍ په ناشوه تیار کېږي جانانه مخکې شه چې ستا په رڼا زما هغه د لاړه پناه کېږي شالې رپېږي اوس به ټوله په ناشینا جانان د بل د خولې سړی دی اورم ژوندی دی په دیدن پسې مرما او مینې دې داسې لیونی کړم لکه نختر په تاوېدو ځمکې له زما او زما دې څه وکړل چې لاړې په ځان دې ورکړل د یارانو محفلونه او زما دې څه وکړل چې لاړې خپله به ژاړې ما به غواړې نه به یمه او مینې دې داسې لیونی کړم لکه سکاره په دوباره انګار له زما او هغه د لاړه پناه کېږي شالې رپېږي اوس به ټوله په نشینه د سترګو ګلابونه دي تازه ساته ملنګي همداسې دی د مخ د آینه ساته ملنګي 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 تازه ساته ملنګي د ذهن په کنډول کې بغزاده ساته ملنګي دانش درته بلیږي ډیوه مړه ساته ملنګي ډېر راشد صاحب د عارف تابان صاحب د دغه خوږو ټپونه پس مال راکې اجازت په لوی الله مسپارم د خدای په امان